تاسې هم د اروپا شوق کوئ، دې ته شوق وي. ظالم بچی د غاټه کروز کشتۍ نه وي، غاټ غاټ کانتینرونه چې وړي، د هغې په دې څوکه باندې کله کله دا خو اوبو کې ډوبېږي چې سمندري سیلاب راشي یا سمندر کې چپې راشي، دغه سمندري طوفانونو کې دغه دی چې کوم ځای کې ناست دي دا خو ډوبېږي، او دوی د اروپا په تکل باندې ناست دي په دې کشتۍ کې او روان شوي دي، پټ ناست دي، هغې ته ښکاري هم نه، او څو شپې ورځې دلته مزل کړی دی، خو دوی چېرته راورسېدل. اوس د برازیل توریست دی ښه، اروپا نه اوښتي دي برازیل ته رسېدلي دي ډېر مجبوري بده ده که نه. اوبه او خوراک یې شوی او دغه وه. Thought I was going to Europe. دغه Then خدایوال یې وایي زه all of a اروپا ته sudden I روان یم. found myself here in Brazil at Espírito Santos, Victoria. So when the federal police came, I don't even know where I was. Number کله one, I چې don't پولیس even know راغله where I وایي زه was. پوه So شوم the چې زه federal چېرته police یم came and they asked, او do you پوښتنه یې know رانه where you وکړله are? چې د کوم ځای I کې said no. پوهېږي؟ I was ویل a چې person نه، that was sitting on the block. On the block او of the vessel. بیا یې ورته ویلي So چې they ته په came and they برازیل asked, کې یې. do you know where you are? I said no. دا And they ورسره said, لکه چې this is Brazil. That was the first thing they said, this is Brazil. I said, wow, this is Brazil. I made it to Brazil. I'm happy. چې کله مې وایي واورېدل چې برازیل ته راغلی یم نور هم خوشحاله شوم، ځکه تاسې پوهېږئ چې نن سبا خلک ډېر زور برازیل ته کوي، برازیل نه بیا وړي مکسیکو ته او مکسیکو نه وړي هماغسې متحده ایالاتو امریکا ته. نو دا وایي زه ډېر خوشحاله شوم چې هلکه بس طالع دې وي اروپا نه ډایرکټ امریکا ته راورسېږي. So the journey was so dangerous. In my life, I will never try that again. خطرناکه سفر و. په ژوند کې به مې بیا دا کوشش ونه کړمه، نو ژوند کې هسې هم بیا دا کوشش نه کوې، ځکه چې یو ځل یې راورسېدلې او کامیابي یې ترلاسه کړه، نور څه کوې؟ نو بس کله کله انسان سره بخت یاري کوي او کامیابیږي، خو دا هر وخت کې نه وي، نو ډېر زیات خطر په ځان باندې مه اخلئ او الله دې وکړي چې همدلته مو مشکلات په خپل وطن کې حل شي. ډېر خطرناک کار یې کړی دی. دا افریقایان هم زموږ غوندې ډېر زیات مجبوره دي، د افغانانو په شان ډېر مجبوره دي، ډېر مشکلات لري، نو دوی کوشش کوي چې د مدیترانې سمندرګي د لارې ځان اروپا ته ورسوي، خو بس د دې ځوانانو طالع دلته ښې وې چې د اروپا په ځای کشتۍ امریکا ته ورسېدله، او په سړی به څه ووایي، ورکه غریبي شه ورکه مجبوري شه.